نظر محمد چیرې روانې یاره زه کار نه ځو هلته مې روزانه نیولې ده ما او دوی په روزانه لګیا پیسې ګټو یاره باچا سلامت اعلان کړی دی وایي کار چا ماته ښه درواغ وویلې زه نیمای باچي ورکوم ته څه کې وایې یاره باو درواغ نو زموږ کم نه دي زه موږ خو درواغ ګر سره کرلي دي خدای دې خوارن که دی درواغ ورته وایم چې باچا سلامت به په خپل هیریان چې دماغ به کار نه کوي دا اوس څه وایي ګر سره دی درواغ ورته وایم یو خو زه خبر یم چې درواغ تی کوئ ګوره هلته به یې څه سم درواغ وایې نیمای باچي ورکړي نیمای باچي ګوره که مې سم درواغ نه وویلې خبره خو نو بیا یوه بله هم سته که دې سم درواغ نه وویلې باچا سلامت دې بیا وتوت ته خېځئ پانسۍ کوي دې ته څه کې وایې اوف وای یاره نوره خبرې خو دې 100% صحیح ده خو دا یوه د پانسۍ خبرې دې دونه چپه کې وکړله خو بیړه دې راغرقه کله یاره ته به څنګه شې یاره درواغ نو زموږ کم نه دي زده دا ژوند نو څوک څه کوي یاره د خاورو بوی دې ځي ما ته ډېر سست معلومېږي نه دی ولې خو ته خاص درواغ هم نشې ویلی دی نه یې وتوت ته دې نه راسه وخېزه یاره ته یې لکوه دغه ذلیله ژوند تېروو درځه نن یې څه درواغ ووایو که چکس که چوکس وله وروره درځه لا به باچي سي لا به بس بیا به مې د مځکې پر خوا زوري نه دی لا به مې د خاورو بوی ځي درځئ یاره ما په دغه غریب زړه سوځېدی نه چې راسه توت یې نه کړې ته علاقه دا دی څه وایي دی یاره دا به له ژونده څه خوند واخلي راځه باچا سلامت تا و ما ته ویلې خلک راوغواړه که هر چا ښه درواغ راته وویلې نیمای باچي ورکوم خلک مې دا دې راوغوښتل ته اوس څه کې وایې زه خو په دې کې یو سم نه سم ویلی زما چې کومه خبره کړې ده زه پر هغه کول در سره ولاړ یم ته خپل درواغ شروع کړې اوس یاره باچا سلامت زما پلار دونه غټه درخته کرلې وله دونه غټه درخته یې کرلې وله چې دونه یې سایه وله چې دا سهار به روان سوم تر ماښامه پورې بې سایه نه ختم کېدله هغه هم په آس باندې دغه ښه درواغ وویل اوس وار ستا دی ته درواغ ووایه امبا وایي نو اوس درواغ دی باچا سلامت درواغ به نو زه درته ووایم انټرنیشنل درواغ خو زما داسې زده دي اوس یې ورته ګوره باچا سلامت زموږ پلار دونه غټه یاله جوړه کړې وله دونه غټه یاله یې جوړه کړې وله چې دا ټولې باچې له اوبه ورکولې په دا یاله کې دونه اوبه را روانې وې دا معمولي زوی بې راواوښتله دا کلی بې ګردې وړلی باچا سلامت زموږ پلار دونه غټه یاله جوړه کړې وله دویم هم صحیح سو دریم ستا نمبر دی اوس نو ته درواغ ووایه باچا سلامت څه درواغ خپروی پالتو نه درخت سته نه یاله سته دا درواغزن خلک دي کار و روزګار یې نسته ورور جان دلته را روان دي وایي نیمه یې باچې راکوي که دې څه په وس پرای خورایه که کنې دلیم پانسۍ که شاباس کې ژوند چې دوی په رښتیا او تېرېږي په درواغو نه تېرېږي زما نیمه باچۍ ستا سوه دوی دوه به زه اوس پانسۍ کړم یاره باچا صاحب ما معاف که زه دغه غلط کړم ویل په درواغ باندې نیمه باچۍ درکوي په دغه وجې باندې ما درواغ درته وویلې که دې ما رښتیا درته ویل یا معافي نسته د درواغ منظر چې دی لنډ دی بویه زه یې دواړه پانسۍ کوي